پیغمبر علیه السلام ته د هجرت حکم وشو. واقعیت مخکې تیر شوي. نبی علیه السلام مدینه منورې ته ورسېد. کله چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته راغی، په مدینه کې قباء کې نبی علیه السلام قیام وکړ او دغلته نبی علیه السلام جمعه جوړ کړ. ټولونه اولنې کار نبی علیه السلام جمعه جوړ کړ دلته مسجد قباء. او وی فرمایل چې څوک په کور کې اودس وکړي او د جمعه تراشي مسجد قباء ته، په خپل به نبی علیه السلام په هفته کې یو ځل مسجد ته او دلته به 2 رکعاته مونځ کولو. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک 2 رکعاته نفل وکړي مسجد او دس وکړي مسجد قباء ته راشي، دلته 2 رکعاته نفل وکړي، دلته د عمرې ثواب چې کوم دی هغه ملاویږي. او نبی علیه السلام به کله پیدل کله په سپرلی باندې مسجد قباء ته. غرض دا عزیزانو، نبی علیه السلام په مسجد قباء کې قیام وکړ او بیا د جمعې پر ورځ د مسجد قباء نه روان شو مدینه منورې ته. په لاره کې نبی علیه السلام باندې د جمعې د مانځه ټیم راغی، دغلته خطبه وویله او دا د نبی علیه السلام وړومبۍ خطبه وه، اولنۍ خطبه وه. په دې کې خلکو ته د دین تعلیمات چې کوم دی هغه ورکړل او په دې شان سره نبی علیه السلام مدینه منورې ته داخل شو. عزیزانو، چې کله نبی علیه السلام مدینه منورې ته داخل شو، نو د مدینه منورې په هر یو کور کې خوشحالي وه، خلک خوشحالېدل. زنانه د خوشحالۍ د وجې نه د کورونو چتونو ته راختلې وې، ماشومان بهر لارو ته راوتلي وو او د خوشحالۍ نه وړو جینکو اشعار ویل د نبی علیه السلام په راتګ باندې. څه خلک د مدینې د نبی علیه السلام نه مخکې دي، څه دې نه وروسته دي، څه ښي طرف ته دي، څه ګس طرف ته دي. هر یو دا خواهش کوي، دا غواړي چې نبی علیه السلام زما کور ته راشي، زه د پیغمبر علیه السلام میلمستیا وکړم. نو د هر یو دا کوشش دی چې پیغمبر علیه السلام زما کور ته راشي. نبی علیه السلام ورته وایي چې زما دا اوښه پرېږدئ، دا دې ته حکم شوی دی، دا به په خپله ځي او د چا کور مخې ته باندې کښېني. اوښه روانه ده، نبی علیه السلام په هغې باندې له پاسه ناست دی. دا لاړه د مسجد نبوي یو دروازه اوس په هغه ځای کې جوړه ده، دغه اوښه دغه ځای کې کېناسته. نبی علیه السلام پرې ناست دی. بیا د اوښه پاڅېده او لاړه د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د ور مخې ته کېناسته او دوباره را پاڅېده، واپس راغله او هغه د دروازې په خوا کې کېناسته. نبی علیه السلام ترې نه کوز شو او لاړو د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته، د هغه مېلمه شو. دا ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه څوک دی؟ کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې یو بادشاه تیر شوی دی، د یمن بادشاه تبع نوم باندې. دا تبع د نبی علیه السلام نه 200 کاله مخکې تیر شوی دی. د خپل په زمانه کې راغلی و مکې ته رالو او خانه کعبې نه د غلاف چې کوم دی هغه چاپېره کړ او بیا واپس روانو خپل وطن ته، یمن ته واپس روانو. چې کله د مدینه منورې د ځمکې ته راورسېده، د سره د تورات 400 علما وو. نو هغو چې کله د مدینه منورې دغه ځمکه ولیدله، نو دته یې وویل، بادشاه ته یې وویل چې موږ دلته پاتې کېدل غواړو. بادشاه ورته وویل چې تاسو ولې دلته پاتې کېږئ؟ نو دوی ورته وویل چې موږ خپل په کتابونو کې، په صحیفو کې دا اوریدلی دي او دا نښې هم کتلي دي چې دغې ځمکې ته به د آخري زمانې پیغمبر راځي او دلته به هجرت کوي. دا ځمکه چې کومه موږ ولیدله، نو موږ ته پته ولګېده چې دا هغه ځمکه ده چې د کومې ذکر زموږ په کتابونو کې شوی دی. نو دې بادشاه ورته وویل چې ټیک ته تاسو پاتې شئ دلته. کورونه یې وله جوړ کړل، پیسې وله ښه ډېرې ورکړې او د دې ټولو نکاحونه یې وکړل. ورله یو خط ورکړه او په دې خط کې دا لیکلي و چې زه په پیغمبر علیه السلام باندې کې ایمان راوړم او که زه چېرته ژوندی یم او زما په وخت کې، زما په ژوند کې د آخري زمانې پیغمبر راشي، نو زه به ورسره یم او جهاد به ورسره کوم او د هغه سره به یو ځای کېږم او خلکو سره چې کوم دی دا به زه جنګېږم. دا یو عالم لا د تورات یو عالم نه دا خط ورکړ او ورته یې ووایي که چېرته ستا په وخت کې د آخري زمانې هغه پیغمبر راشي، نو دا خط به ورته ته حواله کړي. نو بیا بادشاه هم وفات شو.
او دارنګې دغه عالم هم وفات شو او د دې دا نصیحت کړو چې چرته ستا په ژوند کې رانغی نو دا خط به خپل بچو له ورکوي او هغو ته به هم دغه نصیحت کوي دا به ورته وایي چې کله د آخري زمانې پیغمبر راشي دا خط به ورته حواله کړي. نو په دې کې 200 کاله تېر شول او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ دغه د عالم د خاندان نو د بچو نو د په نسو کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې د داران نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ سره دغه خط کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پورته لاړ نو دا خط پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته حواله کړ. نو دې توبه بادشاہ د کور د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام له جوړ کړي او دا ویلي چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام راشي د آخري زمانې پیغمبر راشي په دغه کور کې به قیام کوي. نو دا هم هغه کور چې اوخې ته حکم شوی او دا اوښه لاړه په خپله د هغې دروازې مخې ته کېناسته. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ میزبان شو د نبی علیه الصلوۃ والسلام او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مېلمستیا یې وکړه.